ړنده نجلۍ. تل به یې داسې خبرې کولې چې له ژوند نه د نفرت بوی به ترې راته. له هر چا یې کرکه کوله او هر څوک ورته بد ښکارېدل، خو یو ښکلي هلک سره به یې کله کله خندل. د هغه مرکې خوښي وربخله، په هغه مینه وه، د هغه په مینه یې ژوند کاوه او ژوند یې زغملو. نجلۍ به تل ارمان کاوه، ویل به یې کاش که ما سترګې درلودلی، خپل مین ته به مخاطبه شوه. ګرانه اوس به زه ستا د اوږو بار شم، خو که زما سترګې وای ما به هرومرو تا سره واده کړی وای. هو همداسې وشول. د طب د ډیر پرمختګ په برکت د نجلۍ سترګې روغې شوې. هغې ته ډاکټرانو نورې سترګې ولګولې او اوس یې کولی شول چې د ټولې نړۍ ښکلاګانې وګوري. اوس نو د دوه میینو د یو ځای کېدو وخت و. اوس نو د نجلۍ د کړې وعدې د پوره کېدو وخت و او هلک هم د ژمنې د ورځې په رارسېدو ډېر خوښ معلومېده. تر ټولو لومړی په خپل مین سترګې ولګېدې چې ورته ویې ویل ګرانې اوس خو به ما سره واده کوې، اوس خو به زما سره د ژوند د لارې ملګرتوب کوې. مسکی شو او د کټ په بازو یې لاسونه کېښودل. نجلۍ وکتل چې هلک هم ړوند دی، نو ډېره ووېرېده. په ډېرو سختو الفاظو یې ځواب ورکړ ته خو ړوند یې او زه نشم کولی چې تا سره واده وکړم. هغه مهال زه نه وم خبره چې ته ړوند یې، ځکه مې تا سره د واده ژمنه کړې وه. د هلک په پوچو سترګو کې اوښکې راغلې او په خپله مخه ولاړ. څو ورځې وروسته نجلۍ یو لیک ترلاسه کړ چې پکې لیکلي وو ګرانې سلامونه، زما د سترګو خیال ساته، زه به له تا سره ټول عمر مینه کوم.